سلامونه، ستړي مشئ او ډیر ښه راغلی. ولسمشر ما وژلی. د دې کتاب لیکوال آرش ننګیال دی. په همدې ورځ مې خپل 15 کسیز ګروپ آماده که چې یو پکې منصور هم و. ټول مې د غونډې ځای ته راوستل. ډاکټر مولوي صاحب هلکانو ته وویل چې توریالی مو د ګروپ مشري په غاړه لري. تاسو یې د هرې خبرې اطاعت وکړئ او که هر چا نافرماني وکړه د مرګ سزا لري. د ټولو پر وړاندې یې قسمونه راکړل، دعا مو وکړه او له کلا نه ووتو. سبا سهار مو ږیره برېت او ویښتان جوړ کړل، پکولونه او لونګۍ مو لرې کړې او مخ په ننګرهار مو حرکت وکړ. موږ خبر وو چې ولسمشر له نورو چارواکو سره ننګرهار ولایت ته راځي او په سراج الامارت کې به یوې لویې غونډې ته وینا کوي. موږ په قصبه کې یو کور درلود چې زموږ مرکز و. زموږ ملګري پکې اوسېدل چې زموږ ملګرو به موږ ته دلته د خوراک او اوسېدو ښه بندوبست کاوه. زه او منصور په سپینه کورولا کې سپاره شو. د سراج الامارت ترڅنګ د سپین غر هوټل په 2م منزل کې مو د 10 ورځو لپاره 2 اتاقه په کرایه کړل. د سپین غر له بام نه د سراج الامارت بڼ لږه سیمه ښکارېده، خو د احتیاط لپاره مې د حاجي قدیر د هوټل بام هم په نظر کې ونیو. که له هر ځای نه ښه په نښه کېده هماغه ځای نه یې ولو، خو لا مې د حاجي قدیر هوټل کې ځای نه و یقیني کړی. یو کس مو باید په غونډه کې هم وای چې موږ ته یې کوردینات راکړی وای. په سراج الامارت کې ډېرې ونې دي چې د سپین هوټل خوانه او د حاجي قدیر هوټل خوانه یې زموږ یو څه مزاحمت کاوه، خو بل داسې ځای نه و چې موږ ترې برید کړی وای. زما ځای سپین غر هوټل یو څه په امن کې و او د تېښتې لارې هم درلوده، خو د حاجي قدیر هوټل ډېر رسوا ځای و. نه بام ته د پورته کېدو لاره وه او نه هم د کوزېدو. خو فیصله مو په دې وکړه چې هر ډول کېږي باید یو کس په دې هوټل کې د ګارسون په توګه ومنل شي. جلال مو ورته ولېږه، خو بیرته خواشینی راغی. سخت په قهر و، کنځلې یې ورته کولې، ګواښونه یې کول چې اول هغه کس وژنم. ملګرو پرې سختې ملنډې وهلې چې ته خو ان د ګارسونۍ لیاقت هم نه لري، ځکه خو یې ونه نیولې. دې کې مې مرکز ته خبر ورکه او خپله ستونزه مې ورته وویله. هاخوا نه خبر راغی چې یو بل کس ورته ولېږم. همداسې مو وکړل. نور سید مو ورته ولېږه. دا ځل جلال ته وخت په لاس ورغی، دومره ملنډې پرې ووهلې چې ټول له خندا ورته شنه وو. هلته به پرې څه کارونه وکړي، د لوښو مینځل، د میزونو پاکول، د الوګانو او پیازو سپینول، ځکه د غونډې جوړېدو ته 6 ورځې پاتې وې او دا 6 ورځې به هغه د ګارسون دنده ترسره کوله. په رښتیا چې همداسې وشول. ماخوستن به غوړې جامې کور ته راننوت، څو چې به ویده کېده هلکانو به پرې ملنډې وهلې. غونډې ته 1 ورځ پاتې وه. نور سید ته مې ویل چې ټوپک په څه ډول هوټل ته وروړو، کوم ځای دې ورته انتخاب کړی. دې کې له خندا شین شو. وی که څو ورځې نور هم دلته پاتې شم نو د هوټل منیجر به شم. ټول مې په ځان رامات کړي. نور سید ویل د بام په سر د اوبو یو غټه دیګۍ ده، څنګ ته یې یو غټ جرناتور ته څپره جوړه کړې. همدا ځای زما انتخاب دی. ما ورته ووی چې نور په خپله ښه پوهېږي، ځکه چې اوس نو د هوټل په هره کوټه کې بلد یې. نه یم خبر چې نور سید به څه ډول ټوپک هوټل ته وړی وي. ما خپل ټوپک د موټر شاته سیټ لاندې کېښود او د سپین غر هوټل ته مې یووړ. دا نو هغه ورځ وه چې په سبا یې غونډه ده. څو ورځې وړاندې د باغ امنیت نیول شوی و، خو موږ ته بې تفاوته و. جلال آباد هسې هم د امن په کور مشهور دی. دلته به د طالبانو او یا هم ځانمرګي ویره له خلکو او دولت سره نه وه. زه د شپې په هوټل کې پاتې شوم او هغوی ټول په کور کې وو. جلال ته مې دنده ورکړه چې له غونډې د باندې له یو موټر سره د پوهنتون روغتون سره ودرېږي او د اړتیا په وخت کې به له موږ سره مرسته کوي او هر یو دې دلته ځان راورسوي. نور سید د حاجي قدیر هوټل ونیو. منصور په مرکز کې مخابرې ته پاتې شو چې موږ ټول یو بل سره په تماس کې وساتي. د ټولو په غوږونو کې باید ګوشه کې وي او یعقوب ته مې په غونډه کې دنده ور وسپارله چې له هغه ځایه موږ ته معلومات راکړي. د سهار په 9 بجو غونډه پیل شوه. زه ډیر خلک ورته راغلي وو. مشران دننه په څوکیو او کوچونو ناستو، عوام خلک بیچارهګان له باغ بهر د پنجرو شاته لکه بندیان ولاړ او د غونډې سټیج ته یې سرونه پورته کول. د ننګرهار ټول دولتي چارواکي په غونډه کې ناست وو. یعقوب لا وخته غونډې ته ننوتی و. هغه نیم ننګرهار سره بلدتیا درلوده. ډیر وخت په همدې ښار کې تیر کړی و. هغه ویل چې ورور یعنی ولسمشر په الوتکه کې ننګرهار ته رارسېدلی دی، لکه چې نږدې دی. ما په نور سید غږ که، نور سیده بیدار شه. هغه ویل زه هوټل کې ناست یم، کله چې راغی نو بیا به ځان ورک کم او پورته به د هوټل بام ته وخیژم. 15 واړه آماده وو. لږه شیبه وروسته نور سید غږ که چې ورور له موټر سره د هوټل له مخې نه تیر شو، لکه چې په لوی دروازې باغ ته دننه کیږي، یعنی په جنوبي دروازې چې عمومي سړک خواته ده. ما له ټوپک او یوې کمبلې سره ځان بام ته ورساوه. نور سید ویل چې زه بام ته لاړم. دې کې یعقوب غږ که ورور غونډې ته راورسېد. زه په بام پړ مخې څملاستم او په ځان مې هغه کمپله خوره کړه چې چاته ښکاره نشم. په پروتو د بام څوکې ته لاړم.
د ټوپک په دوربین کې مې کتل خو څوک راته نه ښکارېدل. په یعقوب مې غږ که ماته نه ښکاري. هغه ځای نه نور سید په قار غږ که تورنه ته ملنډې وهې دې ځای نه هیڅ شی هم نه ښکاري. غونډه د ماڼۍ مخې ته جوړه شوې او د نور سید زړه و چې د حاجي قدیر هوټل نه یې وویني. په قار مې ورته وویل دیوانه ستا یې په دې ځای څه کار دی؟ هغه له غونډې وروسته ستا خواته درځي او له هغې دروازې نه ولایت قصر ته ورځي. دا څوم وار دی چې درته یې وایم که ما نه خطا شو نو ستا خواته خو درځي. ته دوهم یې اول باید ما ته ښکاره شي او دا دی اوس زه مخامخ سټیج او شاوخوا فضا یې ښه وینم. پوه شو چې زه په قار یم. په کراره یې وویل ښه ښه سمه ده سمه ده. هاخوا نه منصور پرې غږ که دیوانه اوس غلی شه. یعقوب غږ که چیرته ورور سټیج ته پورته شي نو زه فکر کوم چې تا ته به ښکاره شي که څنګه؟ هو سټیج راته لږ څه ښکاري خو سم نه. غونډه روانه وه. هر کس چې به پورته شو خپل صفت به یې کاوه. یا به یې د ولسمشر صفتونه کول او یا به یې خپلې ستونزې ویلې. ساعت ته مې چې کتل نو 11 بجې وې. دې کې منصور او نور سعید سره ونښتل. نور سعید ویل چې زما خو دلته خوب راغی. هاخوا نه منصور ورته کنځا شروع کړي. دې وخت کې د ننګرهار والي له خبرو خلاص شو او نطاق ولسمشر سټیج ته راوغوښت. ټول ناست خلک ورسره پورته شول. یعقوب غږ کړ ورور سټیج ته روان دی. دا دی نږدې شو. ما ځان را جوړاوه چې یعقوب غږ کړ تورنه غږې اورې؟ هو یو اړخ یې راته لږ ښکاري خو زما مخ ته ډېر کسان ولاړ دي. دا څوک دي؟ یو نطاق دی. هغه نور به څوک وي لکه چې بارګاډانې دي. داسې قار راغی چې څه ووایم. کله مې غوښتل چې اول هم دوی نه خراب تیر کم. بیا به مې ویل که ما نه خطا شي نور سید خو شته. ټول په دې تمه و چې اوس به د ولسمشر په لور سرې مرمۍ وورېږي او غونډه به ګډوډه شي. ټول چوپ شول. زه یو څه وویرېدم. ما فکر وکړ چې که زموږ اړیکه سره پرې شوه په قهر مې غږ کړ مړه شوئ ولې غږ نه کوئ؟ یعقوب غږ کړ څه ووایم د لګان ترې چاپېره ولاړ دي. ما ورته په ځواب کې وویل زه اول د مخې کس ولم بیا ولسمشر. هاخوا نه دیوانه غږ کړ هو ویې وله هغه به درته هلته ولاړ وي چې تورن صاحب مې ولي. دې خبرې سره ټول په خندا شول. پسې جلال غږ کړ تورن صاحب دا لیونی درته رښتیا وایي لږ ګزاره وکړه. موږ لا په همدې مشورو کې وو چې ولسمشر د عادت خلاف ژر له سټیج نه ښکته شو. نور مې زړه طاقت نه کاوه. ما وې وچاودلم ځکه دا زما ناکامي کېده. دې کې یعقوب په ورخطا غږ کړ نور سیده تا خواته د روان دی. نور سید باندې مې نارې کړې نور سیده اماده یې درته ښکاري کله ښکاري کله نه ښکاري. دا څه د لیونیانو خبرې کوي؟ مخته مې د نارنجو ونې دي که مخکې لاړ شم عسکر مې ویني خو یو کار کوم. دې وخت کې له ځایه پورته شوم. غوښتل مې ورته ووایم چې پورته نه شي چې پولیس شاوخوا ولاړ دي کیدای شي ودې ویني. غږ یې کړ څوک بام ته راپورته کیږي. زه نور صبر نشم کولی. اوس یې باید وولم چې ناڅاپه ډزې شوې. پسې د خلکو چیغې پورته شوې. ډزې ډېرې شوې. یعقوب وویل دیوانه ډزې وکړې. ما په دیوانه غږ کړه ماما مه کوه. همدې سره ډزې په ګوشکیو کې ډېرې نږدې راغلې. دې وخت کې یعقوب غږ کړه نور سعید یې وویشت. همدې خبرې سره مې غوږ ته د ځګیرویو اواز راغی خو ډېر ژر غلی شو. ملګرو ته مې ویل چې ځانونه ځای ته ورسوئ او بې اختیاره مې له سترګو اوښکې را روانې شوې. د هوټل په اطاق کې پرېوتم. دومره مې وژړل چې نور ستړی شوم. نیم ساعت به مې دلته تېر شوی و چې تلیفون مې وشرنګېد. ګورم چې منصور دی. ویلې چې دیوانه خو کار کړی ولسمشر یې ویشتی. دا چې روغ دی او که مړ معلومه نه ده. له دې خبرې سره د نور سعید غم لږ کم شو. ما وایي که د ولسمشر په مرګ په موږ کې یو یا دوه هم مړه شي کومه خبره نه ده خو چې بې ځایه راکې څوک مړ نه شي. ټوپک مې خلاص کړ. په موټر کې مې ځای پر ځای کړ. نور په موټر کې خپل ځای ته روان شوم. کله چې ورسېدم ګورم چې 3 ما سره راغلي ملګري او 2 ځایي ملګري په خونه کې ناست دي او ژاړي. دیوانه زموږ د ډلې مالګه او مرچ و. هغه په ټولو ګران و. ما هم ځان ټینګ نه شو کړی. هر یو په وار وار غاړه کې رالوېدل او ژړل. یعقوب نه مې د کیسې پوښتنه وکړه. هغه ویل ولسمشر د خلکو په منځ کې روان و. د لارې شاوخوا ته کتار ونې ولاړې دي. کله چې ونې خلاصیږي د باغ تر دروازې پورې تقریبا 50 متره کې ونې شته. کله چې ولسمشر همدې ځای ته ورسېد نور سعید یو وار په بام ودرېد او ډزې یې وکړې. سمدستي ورباندې له شاوخوا نه ضربې شروع شوې. همدې وخت کې یې 2-3 نورې ډزې هم وکړې او همالته ولوېده. ولسمشر مې ولید چې په ځمکه پروت و. والي او څو نور کسان ورنه راتاو وو. زما ډیر یقین راځي چې ولسمشر ولګید. بیا نو سیمه محاصره شوه او خلک ټول سره خواره شول. بس خپل لیونتوب یې وکړ. زه د یعقوب په خبرو کې ورولوېدم. هغه لیونی هم مجبور و. ما واورېدل چې ویل یې څوک بام ته راخیږي چې د پښو اواز یې اورم. کیدای شي کوم پولیس بام ته ختلی وي. یعقوب ځواب راکړ. هغه ویل چې په دې ورځ په هوټل کې یو زه او یو بل ملګری راسره دی. ما یې په ځواب کې وویل نو بیا خامخا پولیس بام ته ورختلی دی. بیا مې ډاکټر مولوي صاحب ته زنګ وواهه. همدا چې زموږ د ناکامۍ مې ورته وویل سړی په قار شو.
تورزنه تا خو غوړې کولی چې پلان سل په سلو کې کامیاب جوړ شوی دی. تا باید ځان وژلی وای. ته له هغو ځوانانو نه چې ځان پورې بم تړي څه زیات یې. تاسې باید دلته د خپل عمل ځواب ووایې. له دې سره یې ټلیفون بند که. د ډاکټر مولوي خبرو مې په غوږونو کې ازانګې کولې. ځان راته ډېر وړوکی او ناتوانه ښکاره شو. کله مې چې د ډاکټر صاحب خبره ملګرو ته وکړه هغوی هم ډېر خفه شول. د تګ تابیا مو ونیوله. خو کله مې چې د جلال آباد وضع کتله سختې تلاشیګانې روانې وې. ما مناسبه نه ګڼله چې تر 2-3 ورځو دې له کوره ووځو. کله چې د راډیو له لارې خبر شو نو ولسمشر په ښي لاس ټپي شوی او یو وزیر یې وژل شوی و. دا نو داسې پیښه وه چې ټوله نړۍ یې وخوځوله. په هرې راډیو او په هر ټلویزیون کې د دې پیښې په هکله بحث کېده. په هر صورت له هغې پیښې نه وروسته ماښام مو په سمه لاره کلي یعنې شیرزاد ولسوالۍ ته حرکت وکړ. له ټپي کېدو نه را په دې خوا چې په کوټه کې مې آخري معاینات وکړل له کور نه نوم خبر. اوس نو کلي ته روان وم چې د خپلې میرمنې خبر واخلم او پوه شم چې په هندوستان کې تداوي شوي او که نه. ماښام چې مو حرکت وکړ شاوخوا 9 بجې به وي چې کلي ته ورسېدو. ملګري مې په حجره کې کېنول او زه کور ته دننه شوم. زما په لیدو خوا کې خو سر مې ډېر خوشحاله شول. هغوی فکر کوو چې ګوندې زه وژل شوی یم ځکه ډېره موده یې زما په هکله کوم خبر نه درلود. میرمنې یې چې راته هند ته وړې وه دارو دوا یې ورکړې وه. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې دوا ورته په خپل وخت ورکوئ. ځینې درمل یې باید د څو کلونو لپاره خوړلې وای. خو خواښې مې یو څه خوشحاله وه. ویلې له پخوا نه لږ ښه شوې ده. کله کله رکه روغه شي ستا نوم اخلي او کله د ماشومانو. خو همدا چې ماشومان ونه ویني نو بیرته بېهوښه کېږي او یو ډول چپي پرې راځي. ځان وهي خپل ویښته شکوي. خو ډاکټرانو ویلي وو چې ښه کېدو ته یې ډېر وخت اړتیا شته. چای او ډوډۍ مو وخوړل. زما زړه و چې د غرونو له لارې خپل مرکز یعنې کور مې ته لاړ شو. خو ملګری مې چندانې روغ نه و. 2 ورځې کېدې چې د جلال معده خرابه شوې وه. موږ ویل ګوندې ښه به شي خو دلته یې ناروغي لا پسې ډېره شوه. ملا اذان مو جلال آباد ته حرکت وکړ. هلته مو په ډاکټرانو باندې معاینه وکړه. پای کې معلومه شوه چې امیب لري. په دې ورځ مو تګ ونه شو. بیرته پخواني ځای قصبې ته لاړو. په همدې شپه له مرکز نه راته د ډاکټر صاحب زنګ راغی. ویل یې چې بس نور راستانه شئ. په سبا سهار د تورخم په لار روان شو. همدا چې کارخانو ته ورسېدو پولیسانو ونیولو. له واره یې جلال ته وویل څنګه یې پوډري. دې خبرې سره موږ ټول په خندا شو. یو وار پولیس په قار شو او په کنځلو شروع وکړه. کله خو مې زړه ویل چې همدلته یې راچپه کړم. خو بیا مې حوصله وکړه لکه چا چې ورته ویلي وي. همدا یې ویل چې تاسو د ماکو ته راغلي یئ. په تاڼه کې به سره ګورو مخکې شئ. دې کې منصور ورته په خندا وویل مړه هېڅ خبره نشته. هسې د پیسو ته چل جوړ کړی. دې خبرې سره پولیس نور هم په غوسه شو. دې کې یعقوب ورته په اوږه لاس واچو او له موږ نه یې لرې بوته. هلته یې ورته 2 روپۍ ورکړې. بس نور نو بیا هیڅ خبره نه وه. بیا ان تر میرامشاه پورې چا راته څه ونه ویل. کله چې مرکز ته ورسېدو په موږ کې یو هم زړه نه ښه کاوه چې مشرانو ته ځان ورښکاره کړي. په یو چل مې له ځان سره د ډاکټر صاحب خواته بوتلل. ډاکټر صاحب او نور مشران څنګه چې موږ فکر کاوه هماغسې په قار وو. خو کله چې له ټولې کیسې نه خبر شول یو څه په قرار شول. ما ترې یو چانس بل هم وغوښت او ورته ومې ویل چې زموږ دغه پلان هم 100% کامیاب دی. د یو ناکام پلان په کتار کې نشو درولی. دا 2 ورځې ټول مطبوعات په همدې خبرو لګیا دي. هغوی هم دغه حقیقت درکړی و او زما خبرو یې لا مغزه نور ورخلاص کړل. ما ورته ویل چې که تاسې یو ځل بیا ځان تیار کړئ او یو بله موقع هم په لاس راکړئ زه کولی شم چې ولسمشر ووژنم او خپل منزل ته ورسیږو. ډاکټر صاحب غوښتل چې زما توجه راواړوي او دا مسؤلیت بیا هم ما ته وسپاري. ستا مسؤلیت یوازې او یوازې د ولسمشر وژل دي. ته له دې وروسته نورو کارونو سره کار نه لرې. پلان او عملي کول یې دواړه ستا کار دی چې مسؤلیت یې هم یوازې ستا په غاړه دی. باید داسې پلان جوړ کړي چې پلی کېدل یې حتمي وي. موږ هم در سره پوره مرسته کوو خو ستا خپله ډله باید تیاره وي. ته دا کار ځکه خامخا تر سره کولی شي چې ته په کابل کې تر نورو ښه بلد یې. رسم و رواجونه، دولتي ادارې، دولتي مراسم هر څه تاته معلوم دي. خو دا به ستا لپاره وروستی چانس وي. که تا ونه شوه کړی ته په دې میدان کې ناکام شوي. بیا به ستا هغه محبوبیت په خلکو کې ورک شي او د یو بې ایمانه کس په نوم به دې خلک وپېژني. خو موږ ټول په دې پوهیږو چې ته دا کار تر هر چا ښه کولی شي. دا یې هم وویل چې ته پلان جوړ کړه بیا به په ګډه پرې خبرې وکړو. خو داسې پلان چې 100 په 100 کې بریالی وي. ما هم هر څه ورسره ومنل. دلته زما یو عرب ملګری و چې موږ ته به یې بمونه او دا ډول نور وسایل جوړول. په دې کارونو کې یې دومره مهارت درلود. موږ به ورته د فیصل په نامه غږ کاوه. ډېر خوش اخلاقه هلک و. د او ملګرو ته یې په یوې لویې زیرزمیني کې کارخانه جوړه کړې وه. داسې زیرزمیني وه چې د بې پیلوټ الوتکو بمونه پرې څه تاثیر نه کاوه. څو ورځې د فیصل خواته د پلان د جوړولو لپاره ورغلم. د هغه په مشوره مې داسې پلان جوړ کړ چې 90% بریالی و.
فیصل ژمنه وکړه چې زه در سره مرسته کوم. کله مې چې پلان جوړ شو ډاکټر صاحب ته ورغلم. ورته ومې ویل چې زما پلان جوړ دی، غواړم چې درته تشریح کړم. ډاکټر صاحب وویل چې نه، د دې لپاره باید مجلس جوړ سي او د ټولو مشورې پرې واخلو چې مسؤلیت یې په ما او تا رانشي. همداسې یې وکړل. څو ورځې وروسته یې مجلس جوړ کړ. ما له ځان سره فیصل هم راوست. مجلس کې ټال 11 کسان وو. ما خپل ټول پلان داسې ورته تشریح کړ. زه باید د کابل رادیو ټلویزیون کې وظیفه واخلم، داسې وظیفه چې یو څه صلاحیت هم ولري، چې یو یا دوه ملګري په تخنیکي برخه کې هلته ځان سره مقرر کړم. زه او زما ملګري باید یو څه وخت د رادیو ټلویزیون د تخنیک په برخه کې ټرین شي، ځکه چې کله دولتي جشنونه او مراسم جوړیږي نو ملي رادیو ټلویزیوني تخنیکي کارونه لکه ژوندي نشرات، کامره، مایک، لاوډ سپیکر او داسې نور کارونه کوي. دا مې هم یاد کړه چې فیصل راته داسې ریموټي واړه بامونه جوړوي چې په مایکونو کې ځای پر ځای شي. دا بمونه هغه کس ډیر ښه وژلی شي چې مایک ته مخامخ ولاړ وي. یعنی د بچیدو امکان یې نشته. کله چې ولسمشر خبرو ته پورته شي نو په همدې وخت کې به بم ته انفجار ورکول کیږي. ریموټ باید د موبایل په شکل جوړ شي چې دا هم فیصل را سره منلې وه، او تر ټولو مهمه یې لا دا چې په دې ډول چاودنو کې یوازې یو 2 کسان وژل کیږي. دې کې د خبرو وار رانه فیصل واخیسته او د بم په هکله معلومات ورکړل چې که چیرې د بم په 1 متر کې څوک ولاړ وي نو کیدای شي چې ووژل شي، خو لرې خلکو ته زیان نه رسوي. زموږ له خبرو وروسته ډیر بحث وشو چې ما او فیصل ورته ځوابونه ورکول. بلاخره پلان په همدې ډول ومنل شو، خو د ځینو نیوکه دا وه چې تر جشن پورې خو ډیر وخت پاتې دی، باید دا کار ژر تر ژره وشي. خو ډاکټر صاحب او ځینو نورو بیا د دې پلان حمایت وکړ. هغوی ویل دا سمه ده چې ډیر وخت به ونیسي، خو په دې ډول سره باور لرو چې ولسمشر به خامخا وژل کیږي. دا له هغه پلان نه چې ژر تر سره شي او د ولسمشر د وژلو امکان پکې نه وي ډیر ښه او منطقي دی. پای کې زموږ پلان ومنل شو. ډاکټر صاحب په فیصل تاکید وکړ چې هر څه راته چمتو کړي. دا یې هم ویل چې هر څه مو چې جوړ کړل یو ځلې باید همدلته امتحان کړو تر څو ښه ډاډه شو. ما ډاکټر صاحب ته دا هم ویل چې په رادیو ټلویزیون کې زما د مقرري کار هم په دوی دی، چې دا یې هم را سره ومنل او مجلس پای ته ورسېده. کله چې مې له ځان سره فکر وکړ، ماته او ملګرو ته مې په کار و چې د رادیو ټلویزیون د نشراتو تخنیک او د خپرونو په هکله یو څه معلومات زده کړو. کله مې چې ډاکټر صاحب سره دا خبره شریکه کړه، هغه ویل چې له هغو 2 نورو کسانو سره پېښور ته لاړ شئ، هلته به تاسو ته هر څه تیار شي، او دا یې هم ویل چې مالی نه پیسې واخلم بیا لاړ شم. 2 ورځې وروسته ما جمال او یعقوب د پېښور په لور حرکت وکړ. پېښور کې ټاکلي ځای ته لاړو. هغه ځای نه یو کس را سره مل شو او په ارباب روډ کې یو ښایسته بنګلې ته بوتلو چې پرته له یو اشپز او یو تن پیرادار نه نور څوک پکې نه و. دا زموږ د اوسېدو ځای و. موږ ته یې دا هم وویل چې له اتوار نه وروسته ورکشاپ پیلېږي. کله چې ځان په هنداره کې ولید سمدم کلیوال سړی وم. دا راته ښکاره نه شو چې په دې حال دی په صنف کې کینم. په سبا زه او ملګري مې ښار ته لاړو. ما او جمال خپل ویښته او ږیره جوړ کړل. یعقوب نه غوښتل چې ږیره کمه کړي، خو هغه د چا خبره په وجه زور مو پرې پټۍ کړه. خو ما او جمال بیا آن یو درجه ماشین کړې وه. پسې ښار ته لاړو. هلته مو افغاني جامې، دریشي، پتلونونه، کمیسونه، یخنقاق او بوټونه واخیستل. خو کله چې کور ته لاړو بیا بله تماشه جوړه شوه. یعقوب په ښار کې ویل چې دریشي نه اغوندي، خو ما ځکه ورته واخیسته چې که هر ډول کیږي باید ځان نه ښاري جوړ کړي او دریشي واغوندي. خو کور ته چې راغلو ما او منصور چې څومره خواري وکړه، خو یوه خبره یې په خوله کې وه چې دا د کافیرو جامې دي. پوه شوم چې نه یې اغوندي. زه او جمال بلې خونې ته لاړو او ټولې دریشۍ او پتلونونه مو یو ځل واغوستل چې لنډ او اوږده نه وي. خو جمال ډیر ښه ښکارېده، داسې لکه 14 کلن کابلی زلمی. خو جمال بیا ماته ویل چې په دریشي کې ډیر ښه ښکارېږم. نه پوهېږم چې جمال په څه شي بوخت شو چې زه د یعقوب خواته لاړم. همدا چې خونې ته ورننوتم یو وار په خندا شو او ویل یې سم انګریز ښکارې، واه واه. زما یې هم خندا راوسته. په خندا مې ورته ویل مولانا صاحب بد خو به نه ښکارم. دې وخت کې شاوخوا رانه تاو راتاو شو او په خندا یې غبرګه کړه. ورکېږه تورنه، هر اندام دې پکې بیل بیل ښکاري، شرم دی. په حیرانۍ مې ورته وویل نو تا تر اوسه په دریشي او پتلون کې څوک نه دي لیدلي؟ لیدلي مې دي، خو په دوستانو مې نه لورېږي چې داسې دریشي واغوندي. دې وخت کې جمال چې کوبای پتلون یې له شین رنګه بلوز سره اغوستی و په خندا خونې ته راننوت. یعقوب یې په لیدو حیران شو. په خندا یې په کندارۍ لهجه وویل اوه نانیه الله دې راوله، تا نه خو سم ژڼی جوړ سوی. جمال ورته په خندا ځواب ورکړه ظالمه ته خو یې هم یو ځل واغونده. زه خیر دی د تورن لپاره یو ځل واغونده، اوس یې درته په شوق اخیستي. که خوند یې در نه کړ بیرته یې وباسه، څه د زور کار خو نه دی. دې سره یې له واره خپل کوبای پتلون چې له نورو جامو سره په توشک پراته و راپورته کړ. موږ یې خپلې خونې نه د باندې وویستو. کوم 20 دقیقې وروسته یې ور خلاص کړ. که موږ یې لیدلو ته ډېره تلوسه درلوده،
خو ګورم چې له ورنه یې سر راووت. و جماله ته راشه که نه یار. دې سره موږ دواړو پخ وهل، خو ښه و جمال په منډه خونې ته ور دننه شو. لږ وروسته دواړه له خونې راووتل. ګورم چې یعقوب په خپله د ریشۍ کې سم ورک دی. کورته یې آن په زنګنو لګېده او د پتلون پیڅې یې وربډ وهلې وې. اوس څوک خپله خندا ټینګه کړي. د دهلیز په یو کونج کې جمال له ډېرې خندا کېناسته او بلکې زه. دا ځکه چې په ښار کې یې هم له موږ سره لانجه کوله. له موږ نه به لرې ولاړ و. نور به یې زړه تنګ شوی و. ما ته خو یې څه نه ویل. یو وار جمال سره په جنګ شو، 2 واره یې پرې وکړل. خو جمال چیرته غلی کېده. بیا مې په ډېر عذر او زاریو هغه کاوبای پتلون له تور او سپین بلوز سره پرې واغوستل چې ډېر ښایسته ښکارېده. د کاوبای پتلون یوه ښې ګڼه دا ده چې هم په زوړ او هم په ځوان کې ښه ښکاري. خو یعقوب بیا آن د شپې هم ورسره ویده کېده. داسې فکر ونه کړی چې یعقوب بې سواده و او له سره یې ښار نه و لیدلی. نه، ښه پوه هلک و. په انګریزي، پښتو، دري او اردو ژبو ډېر ښه پوهېده. خو هغه بېل ډول هلک و.